یو واقعه کې راځي زمری ګیدړ او لیوه درې واړه سره ملګري شول او ښکار پسې ووتل او دوی درې شیان ښکار کړه، یو ځنګلي خر، دویم هوسۍ او دریم سوی. نو زمري د لیوه ته وویل چې تقسیم وکړه زموږ په منځ کې. لیوه ورته زمري ته وویل بادشاه سلامت، ته مشر نو خر هم غټ دی، دا خر ستا دپاره، او ګیدړه چې ده دا وړوکې ده او سوی هم وړوکې ده، دا د ګیدړې دپاره. زه چې یم درمیانه یم، هوسۍ هم درمیانه ده، دا هوسۍ زما دپاره. په دې وخت کې زمري خیز کړې، خپلې پنجالې ولګولې او د لیوه نه سترګې وباستلې. په دې وخت کې ګیدړې غږ کړې چې خدای دې دا لیوه غټ کړي، دی خو په تقسیم باندې بیخي نه پوهېږي. نو زمري غږ کړه ای ابوالمعاویه، دا ابومعاویه چې دا د ګیدړې لقب ده، او ګیدړه چې ډېره هوښیار حیوان ده. ورته ووایي چې ای ابوالمعاویه ته تقسیم وکړه زموږ په منځ کې. نو ګیدړې وویل ای ابوالحارثه، ابوالحارث دا د زمري لقب ده، خبره ښکاره ده. هغه داسې چې دا خر ستا د سهار دپاره، او هوسۍ دا ستا د ماښام دپاره، او د دې ترمنځ چې کوم وخت ده په دې وخت کې ته په سوی باندې لذت ویسه، یعنې خوند ترې نه واخله. نو زمري ګیدړې ته وویل چې څومره ښایسته تقسیم دې وکړه، دا تقسیم دې د کوم ځای نه زده کړه؟ نو ګیدړې ورته وویل دا تقسیم ما د لیوه د سترګو نه زده کړه. مطلب د دې حکایت دا ده چې کله تاسو د مشرانو یا بادشاهانو په وړاندې مشوره ورکوئ، داسې مشوره مه ورکوئ چې تاسو خپل ځان ته بېمانې نقصان پیدا کوي. داسې یو مشوره ورکوئ چې بادشاه تا ته انعام درکړي او تا نه خوشحاله شي. او د دې قصې دویم مطلب دا ده چې کله تاسو په یو مجلس کې ناست وئ او هغه مجلس کې تاسو سره غټان او کشران ناست وي، ماشومان، نو تاسو به د دواړو نه مشورې اخلئ، ځکه ماشوم هم حق لري چې ته د هغې نه مشوره واخلې، ځکه د هغې په زړه کې څه رقم خبرې راځي. یوازې به داسې نه کوې چې مشران نه به دغه مشورې واخلي او کشران پرېږدي، نه، ته به د مشران ځان ته مشوره اخلي، د کشر نه به ځان ته مشوره اخلي. بعضې وخت کې داسې کېږي د مشر نه د کشر مشوره ډېر زبردست وي، ښایسته وي. او بل دا چې په کم مجلس کې یو ماشوم خبره وکړي، نو تاسو ډایرکټ ورته مه وایئ چې چوپ شه، ته په خبره نه پوهېږي، ته ماشوم یې. ځکه که ته په هغه مجلس کې هغه ماشوم دغسې ورټې او ورته وایې چې چوپ شه، نو دغه ماشوم په همدغه مجلس کې چې چوپ پاتې شو، دی به تر آخرې مرحلې پورې چوپ پاتې، ځکه بیا دی په هر مجلس کې چې کښېني د نورو خلکو خبرې به اوري، خو لیکن دی به خپله په هغه مجلس کې د خبرو کولو طاقت نه لري، ځکه چې تا هلته د دې روحیه ختم کړی وي.